بوجه چې د عمران خان حکومت نو هغې کې په څو ودوړو بورې لکه 1200 باندې واه هغه ورته ګران. السلام علیکم ملګرو، پی ډی ایم والا ګراني راوسته، ابراهیم فاټي والا ګراني راوسته، مفتي منیر شاکر صاحب د حقیقت ښکاره کړو. تاسو دا ویډیو ګورئ، مخکې ملګرو سره شیر کړئ، راځئ هغې کې خپل پیغام درکړو. ورته ویلی شي کله چې په 1200 وی چې ګرانه ده پټرول، هغه ټایم کې ډیزل، په هغه ټایم کې وی چې ګران دي. اوس د 200 خدای خبر چې څوک دي، اوس وی چې ارزان دي. زما خبرې قومه واورئ، دا ذهن ته واچوئ. داسې ملا به درته ګوره په کرایې میلاو نشي، دا یاد وساته. دا ډېر ناشنا وخت دی، دور ډېر ناشنا دی. بعینه لکه چې څرنګه په دې تیرو وختونو کې، په دې موجوده وختونو کې یو سړی راووته عمران خان په نامه. دا سړی ګوره موږ د پسې مونځ نه کوو چې ته وایي چې ګیره یې نشته، موږ د باندې نکاحونه نه تړو، موږ د په تربیت کې د حج خطبې نه ادا کوو، موږ د پسې د اختر منځونه نه کوو چې ته ووایي چېرې دا ښه سړی دی او که دا بد سړی. زمونږ حکمران ټول د چا نه د چا ایجنټان دي، دې خبره کې شک. زمونږ چې څومره حکمران دی، هر حکمران کرسۍ باندې ته عمره کېناستی نه شي چې د چا ایجنټ نه وي. نو ایجنټان خو تاسو ټول یې، خو موږ به هغه ایجنټ خوښ وي چې هغه موږ ته ښه وي او غله رانیسي. نو چې کله د حکمران د غله خلاف اعلان وکړ، په ایمان ووایه څومره ډېرې مقدمې پې جوړې شوې. هلکه مازغه مو کار کوي که نه کوي؟ څومره مقدمې جوړې شوې. هو د عدالت توهین کړی دی، اولو جي د عدلیه توهین کړی دی، اولو جي د ښځه نکاح کړې ده. ولې دا ښځه خو یې څو کاله مخکې نکاح کړې وه. که دی کافر وی څو کاله مخکې ولې نه و کافر؟ دا ګیرم دی څو کاله مخکې نه کلی، خو مخکې پې نه کافرېده. هغه گنج شکر بابا لی چې سجده لګولې وه هم څو کاله مخکې یې لګولې وه، تاله په نظر نه درتله. خو چې کله یې د غلو ګریوان ته لاس واچو، ټوله دنیا په یو ځای شوه چې ګوره دا کار یم کړی دی، دا یم کړی دی، دا یم کړی دی. مطلب څه؟ چې کافرو نه اهله یې ثابت کي چې زما مفتي منیر شاکر څخه خبرې واورئ، ډېر ښایسته خبرې کړې. کال مخکې توړه څوکې او اوس څوکې ده، یو فل ترفل ګرانه شوې ده، ورتوړه او ټونه روان دي 4 تقریبا دي. نو هغه کسان ورکړئ چې کوم درته ښه ښکاري او ډېر غټ سوچ به وکوئ. نو هغه خلک چې شنو چې مخکې به روډون ته راووته، وړه به لږ ګران شلو. نو اوس چورک شوي دي، مخکې 1200 کې به روډونه بلاک اوس 3000 ته رسېدل، دا څه نه وایي. نو او د خپل هغه د خپل سیټونه میلاو شوي دي. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني، والسلام.